ګرانو دوستانو، تاسې د ناول په تېره برخه کې واورېدل چې رنبیر ته د هغه د کور څخه د هغه یو لیک راغلی و او بیا عبدالواحد هغه لیک رنبیر ته ورکړ. دا چې نور څه پیښیږي راځئ په دې برخه کې واورو. رنبیر په لړزېدلو لاسونو دستمال لرې کړ، لیک یې پرانیست او په لوستلو بوخت شو. لیک د هغه خور شکنتلا لیکلی و او مضمون یې داسې و: زه د شمبونات ستا په لټون پسې استوم. خدای دې وکړي چې در ورسېږم. دندنه د کلا د خوشي شوو بندیانو له خولې ستا احوال راغی. که تا پلارجان د فدیې لاستولو څخه نه وي ایثار کړی، نو هغه به له فدیې سره په خپله دندنه ته درغلی وي. خو ستا لیک هغه پر دې مجبور کړ چې د پلارولۍ مینه د نوابزاده له غرور څخه قرباني کړي. ستا د پیغام له رارسېدو وروسته ظاهرا هغه له هغې په جامو کې نه ځایېده. هر چا ته به یې همدا ویل چې ما له رنبیر څخه هم دغه هیله درلوده، خو زه پوهېدم چې د ده زړه له زغم وتلی پوه بوج لاندې دی. هغه به ما ته تسلي راکوله چې ډېر ژر به د کنوج پوځ د نورو ډېرو راجاګانو او لویو راجاګانو له لښکر سره یو ځای پر دښمن یرغل وروړي، او کله چې ستا ورور خوشي شي د کنوج له پوځ سره به بیرته راشي. خلک به د راجا پر ځای ستا د ورور ډېر درناوی کوي. خو دا یو خوب و، او د کنوج له ماتې وروسته له پلارجان سره د دې خوب د تعبیر په باب څه نیکې هیلې نه وي. د یوه نوابزاده غرور هغه ته اوس هم د خولې چوله کولو او څه ویلو اجازه نه ورکوله. خو چې زه د هغه څېره وینم، د زړه پر یاد یې اورم. زه د هغه له مشورې پرته شمبونات در استوم، او څه چې له ما سره و هغه مې ته وسپارل. که دا ستا د فدیې لپاره بس وي، نو د خدای لپاره چې له جیل څخه راخلاص شوي کور ته راشه. زما او شمبونات څخه پرته به دا راز بل چاته معلوم نه وي چې ته مو د فدیې په بدل کې راخوشي کړی. ما مې پلارجان ته هم نه دي ویلي چې د دې لپاره نه چې ګواکې هغه به یې بده ومني، بلکې د دې لپاره چې ستا انتظار به یې سخت ناکراره کړي. اوس هم د هغه وضعیت داسې دی چې یوازې له ځان سره ګډېږي. کله کله د شپې له خوا له بسترې څخه جګ شي، دروازې ته منډه واخلي او نوکرانو ته چغې کړي دروازه خلاصه کړي. ما د رنبیر غږ واورېد: تر ځان راته ګرانه وروره، د ځان په اړه تر دې زیات څه لیکلی نشم چې له هر احساس سره ستا نوم اخلم. ستا په یاد چې په ماشومتوب کې به کله کور ته ناوخته راتلې، نو ما به خوب نه کاوه او په کړکۍ کې به مې ستا انتظار کاوه. ته به کله کله پر زینو د راختلو پر ځای د کړکۍ تر څنګ په ونه راوختې او زما کوټې ته به راغلې. ما به ځان قصدي ناګاره واچاوه او تا به له شانه زما پر سترګو لاسونه کېښودله او به دې ویل زه څوک یم، او ما به هم ځان تیر کړ. د خپلې کومې خورلڼې نوم به مې واخیست. زه اوس هم له ویده کېدو وړاندې د همغې کړکۍ سره کښېنم او ستا انتظار کوم، کاشکې ته راشي. ته به کله کله د خپلې وړوکې شکنتلا په کړس کړس خنداګانو په غوسه شوي، خو اوس ما او مسکېدل هم هیر کړي دي. کله به چې ته کور ته راغلې، زه به غلی شوم او تا به ما پسې کور ګوټ په ګوټ ولټاو. اوس زه 4 نیمو کلونو راهیسې ستا لارې څارم. ستا وړوکې خور شکنتلا. د لیک په لوستلو د رنبیر په سترګو کې اوښکې راوخوټېدې. تر لږ ځنډه یې سر ښکته اچولی او چوپ ناست و. بالاخره د عبدالواحد ته وکتل او لیک یې هغه ته ونیو. دا زما د خور لیک دی، ته یې لوستلی شي. عبدالواحد لیک لوستلو وروسته بیرته رنبیر ته ونیو او یو سرتیري ته یې غږ وکړ. بیا یې وویل: کوټوال ته وویل کلونو څخه چې کوم کسان راغلي دي هغه ما ته راولئ. بیا یې قلم راواخیست او په څه لیکلو بوخت شو. لږ ځنډ وروسته یې کاغذ د لیک په څېر قات کړ او په تار یې وتاړه. د رنبیر ته یې وکتل او ویې ویل: رنبیره مه وېرېږه، ته به ډېر ژر خور ووینې. شمبولات له کوټوال سره د کوټې ته ورننوت. هغه یو د مضبوطو مټو بوډا سړی و. رنبیر یې چې ولید ور وړاندې شو. شمبونات ټیټ شو. هغه د پښو ښکلولو هڅه یې وکړه، خو رنبیر تر مټو ونیو او غېږ یې ورکړه. د جذباتو له زوره تر څو شېبو د دواړو له خولې سوڼ نه خوت. د رنبیر په سترګو کې اوښکې ځلېدې او شمبونات پر ډېر زحمت خپلې سلګۍ را ایسارولې. ناڅاپه شمبونات رنبیر یوې خوا ته ټېل واهه او خپله لویه پګړۍ یې د عبدالواحد په پښو کې وغورځول. هغه لاس په نامه ونیول او په رېږدېدونکي اواز یې وویل: باداره باداره. د نندنه خلک وایي چې ته یو تای. عبدالواحد پګړۍ پورته کړه، بیرته یې د هغه په سر ور کېښوده. ویې ویل: نندنه خلک دروغ وایي، کښېنه.
او له ما سره په پوره ډاډ وغږېږه. ما یوازې په یوه انسان وبوله. شمبونات له لږ زړه نازړه کېدو وروسته پر ځمکه کېناست. عبدالواحد یوې چوکۍ ته اشاره وکړه، ورته ویې ویل پر هغه چوکۍ کښېنه. شمبونات په عاجزۍ ورته وویل نه بادار، یو نوکر تا سره د برابرۍ کېناستلو جرأت کله کولی شي؟ نه، ته زموږ میلمه یې. عبدالواحد دا وویل او بیا یې هغه تر مټ ونیو، جګ یې کړ او په یوه کرسۍ یې کېناوه. شمبونات په خوله څه ونه ویل، خو سترګې یې له رمبیر څخه پوښتل چې ما خو به غلطي نه وي کړې. خو چې عبدالواحد په اشاره رمبیر هم د هغه تر څنګ کېناست، شمبونات ژر بیرته پاڅېد او لاس په نامه ودرېد. رمبیر لږ پریشانه شو، ویې ویل شمبونات کېنه. هغه په نزړه بیرته په کرسۍ کېناست، خو له څېرې څخه یې معلومېده چې هغه له کرسۍ څخه جګېدو او تېښتې ته د یوې اشارې انتظار باسي. عبدالواحد وویل ته د رمبیر له کوره راغلی؟ هوکې باداره، که د سر خیر وي یو عرض وکړم. عبدالواحد وموسکل ځواب یې ورکړ، دلته ستا سر ته هېڅ خطر نشته. شمبونات له خپلې ملا څخه یو دسمال راخلاص کړ، له هغه څخه یو وړوکې کڅوړه راوکښله، عبدالواحد ته یې وړاندې کړه. ویې ویل بادار، دا مې ستا خدمت ته راوړې ده، د خدای لپاره رمبیر خوشي کړه. عبدالواحد ځواب ورکړ دا کڅوړه دې له ځان سره وساته، موږ ته د دې لپاره ضرورت نشته. باداره، ته خو یو ځل وګوره، د دې وزن ډېر دروند دی. څو بیه یې ډېره زیاته ده. باداره، ته خو یې وګوره. او شمبونات په خپلو رګدېدلو لاسو کڅوړه خلاصه کړه. څو وړوکي کاڼي، یوه د غمیو هار او یوه طلایي ګومنځ چې د قیمتي غمي پکې کار شوي وو ترې راوایستل او عبدالواحد ته یې په مخ کې کېښودل. رمبیر چې د خپلې خور ګاڼه ولید، زړه یې راډک شو او مخ یې بلې خوا ته واړاوه. عبدالواحد له شمبونات څخه تشه کڅوړه واخیستل او ګاڼه یې بیرته پکې واچول. ورته ویې ویل دا زیور به له ما سره امانت ایښي وي چې کله بیرته تلې له ما نه یې وغواړه، او که ته د ښار په ځای له موږ سره همدلته اوسېدل غواړې نو بیا یې له ځان سره وساته. شمبونات بیا لاس په نامه ودرېد. ویې ویل دا مه ردوه باداره، په دې زیور 4 پیلان اخیستل کېدای شي. د ګومنځ یو عامل غمي ټول اصل دي. تاسو یې د نن دنه کوم زرګر ته ور وښیئ، که په دې کې کوم غمی بدل و ما غرغره کړئ. بیا هم که دا غمی د رمبیر د خوشي کېدو بیه نشي پورته کولی، کور ته د تلو موقع ورکړئ. تاسو چې څومره نور غواړئ له کوره به یې درته راواستوي. په دې موده کې زه دې ته چمتو یم چې دلته به جیل کې یم. عبدالواحد وویل زما په ګمان رمبیر د خوشي کېدو قیمت ادا کړی دی. تاسو دغه لیک همدا اوس یو ذمهوار سړي ته وسپارئ او د وهنوالي په لور یې واستوئ. ما له دې وړاندې هم یو لیک ور استولی و، خو تر اوسه یې ځواب نه دی راغلی. د وهندوالي کله چې په دوره وتلی دی، تاسو استازي ته هدایت وکړئ چې هغه لیک د وهند والي دفتر نه په خپله درته وسپاري، او تر څو چې ځواب نه وي راوړی نه دی راځي. کوټوال لیک واخیست او بیرته ووت. عبدالواحد له خپلې کرسۍ څخه جګ شو، رمبیر ته یې وکتل او ویې ویل سر له نن څخه تاسو زما میلمانه یاست. تر څو چې زما د لیک ځواب نه وي رارسېدلی تاسو به هم دلته اوسئ. زما د هند والي ته بیا ستا د خوشي کېدو په باب لیک واستاوه. زما امید دی چې د دې ځواب ژر راشي. اوس تاسو په بله کوټه کې کښېنئ او په پوره ډاډ روغبړ وکړئ. عبدالواحد یوه نوکر ته غږ کړ. هغه د خپل اکا په امر رمبیر او شمبونات د پاسني پوړ یوې پراخې کوټې ته بوتلل. شمبونات لا پخوا ډېر ورخطا شوی او د هغه نوي عزت او احترام نور هم ورخطا او حیران کړ. کله چې نوکر هغوی یوازې پرېښودل او بهر ته ووت، هغه یو ځل بیا د رمبیر په مخ کې لاس په نامه ودرېد. ویې ویل باداره، زما قصور وبخه. کله چې هغه د زمري په څېر سترګې رابرګې کړې او راته یې وکتل، ترې ووېرېدم. که نن ستا سره د برابر کېناستو جرأت مې نه کاوه. زه پر دې هم وېرېدم چې هغه به پر ما غوسه شي، خو غوسه به تا سړه کړي. خو پر دې ونه پوهېدم چې هغه له ما سره په دې ټوکو څه غوښتل. کاشکې تا هغه ته ویلي وای چې زه یو ټیټ ذاته یم او زموږ کورنۍ له 4 پښو راسې ستاسو خدمتګاره ده. رمبیر هغه ته تسلي ورکړه. ویې ویل شمبوناته مه وېرېږه، دې کلا ته له ننوتلو وروسته ستا ذات بدل شوی دی. له نن وروسته ته د نړۍ د هر انسان سره د برابرۍ دعوه کولی شي. هغه بوت چې د انسانانو ترمنځ د کینو او کرکو دیوالونه درولي و ماتېدونکی دی. د رمبیر وروستۍ خبره د شمبونات د مغزو له سطحې څخه لوړه وه. هغه یوازې پر دې پوهېده چې ته د دنیا د هر انسان د برابرۍ د دعوې مشوره ورکړې ده. ویې ویل نه باداره،
ته داسې خبرې مه کوه، ما ته همدا بس دی چې زه ستا خدمتګار یم. د عبدالواحد نوکر بیا راغی. له شمبونات څخه یې وپوښتل ستا اس چېرته دی؟ شمبونات په وارخطایي وویل زما اس هوکې. ستا اس؟ بادار وویل شکسته اس او یا کوم نور څه سامان په سرای کې پاتې وي چې دلته یې راوړم. شمبونات لږ زړه نازړه کېدو وروسته ورته وویل اس مې پلورلی دی. خو چې نوکر ولاړ رمبیر ته یې په ټیټ اواز وویل بادار رښتیا خبره دا ده چې زه پر خره سپور راغلی یم. خپل لاس مې د دې خلکو سیمې ته له ننوتلو څخه د مخه پرېښود او په لاره مې د غلو او دړمارانو له ویرې د یوه ګدا ګر جامې اغوستې وي. که پر اس سپور وای ښایي په لاره کې څو ځایه تلاشي شوی وای او زه به یې چې پر خره سپور لیدم د چا ګمان نه کېده چې دومره دولت را سره وي. 5 ورځې وروسته سهار وختي د عبدالواحد نوکر د رمبیر او شمبونات کوټې ته ورننوت. هغه رمبیر ته د جامو یو وړوکې غوټه او یوه توره ور وړاندې کړه. ویې ویل تاسو د سفر لپاره دغه جامې واغوندئ. هغه وویل چې له لمانځه څخه وزګار شي د کلا په دروازه کې به مو ویني. دغه توره هم هغه راستولې ده. تاسو تیار شئ، زه به اوس بیرته راستون شم او تاسو به د دروازې د کلا لوري ته بوزم. رمبیر د شپې د خپل کوربه له خولې زیری اورېدلی و چې د ویهن والي له خوا یې د خوشي کېدو حکم راغلی دی او هغه به سهار خپل کور ته روان شي. ځکه خو یې شمبونات ته د شپې په 3مه برخه کې ویل چې نور سهار کېدونکی دی. رمبیره په بیړه جامې بدلې کړئ. نوکر بیا راغی او هغوی له ځان سره ملګري کړل. د دروازې په لور روان شول. د دروازې په مخې کې شپاهي 2 آسونه تر جلب نیولي ولاړ وو. د شمبونات لپاره د انتظار هره شیبه ډېره اندېښمنه وه. په خپ غږ یې په وار وار ویل ډېره ناوخته شوه، وګوره اوس به لمر راوخیږي. ویرېږم د دې خلکو اراده بدله نه شي. رمبیر هر ځل ورته ویل مه ویرېږه شمبوناته، هغه به اوس راشي. عبدالواحد د کلا له کوټوال او څو نورو کسانو سره د خبرو په حال کې د یوه کونج څخه راښکاره شو چې رمبیر ته ورنږدې شو. د ګاڼې کڅوړه او یو لیک یې ورته ونیو. ویې ویل دا ستا امانت دی او دغه لیک ستا د خوشي کېدو په باب دی. په دې کې د لارې ټولو پهرو او ګزمو ته د لارښوونه شوې ده چې ستاسو سره مرسته وکړي او چې هر څه ته مو ضرورت وي درته برابر یې کړي. له دې پرته به زما دعاګانې تل ستا سره وي. نو تاسو ځنډ مه کوئ، آسونه مو تیار دي. رمبیر د مننې او احسان له جذباتو لاندې خپل محسن ته وکتل او ویې ویل زه به دې تر عمره نیکي هېروونکی نه یم، خو زما یې وهیله ومنه. زه اوس په خوښۍ خپلې پیدې ادا کولو ته چمتو یم. چې څومره پیسې وغواړې زه چې کور ته ورسېږم درته استوم. تر هغې پورې به زما د خور ګاڼه ستا سره امانت. عبدالواحد ځواب ورکړ ما د خپلو اختیاراتو څخه بهر څه ستا سره نه دي کړي. د ویهن حاکم ته ما ستا په اړه چې لیک استولی و په هغو کې مې د دې ګاڼې خبره هم یاده کړې وه، خو هغه له پیدې پرته ستا د خوشي کولو په باب زما غوښتنه منلې ده. رمبیر وویل بیا هم لږ تر لږه ما ته د دې اسونو قیمت ادا کول لازم دي. دا زما شخصي مال دی، دا د یوه دوست سوغات وګڼه او ویې منه. دا یې وویل. عبدالواحد د خدای پامانۍ لپاره لاس ور اوږد. لږ ژڼ وروسته رمبیر او شمبونات پر اسونو سپاره د کلا له دروازې څخه ووتل. روپوتي د انسینګ پر غاړه جامې مینځلې. له لرې د چا د سندرې غږ واورېد او ناڅاپه یې منزل پرېښودل. غږ یې ورو ورو د دې لوري ته ورنږدې کېده او له دې سره سم د روپوتي د زړه نه درزا زیاتېدله. د هغه غږ له خوږوالي ناکراره شو او له څلورو خواو ته یې نظر سرګردانه و. خو نن د دې وضع بدله وه. نن د دې زړه د خوښۍ پر ځای له ویرې لړزېده. دغې غږ دا د هغو پسرلیو نغمو، خنداګانو او خوښیو په لور ورسره وړې وه چې دې د تل لپاره مخه ورسره کېدونکې وه. دې به په وار وار په خپل زړه کې ویل کاشکې ما ته را نه شي. سندربول ناڅاپه چوپ شو. روپوتي د هغه د پښو ترپهار اورېده. په هغې کې د سر راپورته کولو یا مخ راوړلو توان نه و. خو چې کله د دې غږ د سارایي ګلاب چا ور واچاوه نو جګه شوه. څو ګلان یې په اوبو کې ولوېدل او د سترګو په رپ کې یې اوبو یوړل. یو غنم رنګې ښکلي زلمي رامنات د روپوتي په مخ کې ولاړ و او مسکل یې. هغه په ونه ډېر جګ نه و خو ټټر یې د معمول پر خلاف پراخ و. ویې ویل نن دې یې خپل پالونکي نظرانه رد کړه. روپوتي سر اوچت کړ. په غټو غټو سترګو اوښکې اوښکې ځلېدلې. رامنات په ژړغوني آواز وویل روفا ته ژاړې؟ څه درته ویلي دي؟ روپا په خپل ټیکري اوښکې پاکې کړې. ویې ویل رامناته ته به زما یوه خبره منې.
رامنات په ناکرارۍ ځواب ورکړ. روپا ستا اوښکې په ما هره خبره منلی شي، وایه. هغې وویل که زه درته ووایم چې نور ما ته مه راځه نو. رامنات ځواب ورکړ د یوې خپل مانځونکي ته دا حکم کولی شي چې ځان ووژنه، خو دا چې ته مې نمانځنه مه کوه. روپوتې په غريو نیولي اواز وویل زه پوهېږم چې ته به راپورې ملنډې وهې، خو دا ټوله زما ګناه ده. کاشکې ما پخوا تا ته دا ټول حال ویلی وی. رامنات هم اندېښمن شو، ویې ویل زه یوازې دومره پوهېږم چې د نړۍ هېڅ قوت زموږ په منځ کې نشي ځایېدای. روپوتې وویل زه ډېر داسې ځای ته ځم چې ته ځان نشي را رسولی. موږ ته د یو بل له هېرولو پرته بله هېڅ چاره نشته. رامنات د مسکي کېدو هڅه وکړه، ویې ویل زما سره ټوکې مه کوه. که ته د اسمان ته وخیژې هم زه درپسې درځم. ته زما یو هېڅوک دې هم نشي رانه اخیستلی. که ستا ماما غواړي تا بل چا ته واده کړي نو زه به مې پلار همدا نن ستا ماما ته واستوم او زما باور دی چې هغه به پر دې راضي شي. روپوتې وویل نن چې زه درته وایم درته معلومه به شي چې زما په باب ستا پلار او زما ماما ټول بې دمه او ناتوانه دي. زه د سومنات درمسال ته د یوې داسې د بوتانو خدمتګارۍ په حیث ځم که زما ماما هڅه وکړي هم نه مې شي را ایسارولی. زما مور زما د زیږولو نه وروسته مړه شوه. په هماغه ورځ د سومنات درمسالونو یو پالونکی راغلی و او د هغه په مخ کې زما پلار دا نظرانه منلې وه چې که مې لور ژوندی پاتې شو نو د سومنات د درمسال خدمتګاره به وي. د یوه کال وم چې پلار مې هم مړ شو. زما ماما اولادونه نه درلود، ځکه یې زه د خپل اکا له کوره راوستم. زما ماما ته معلومه وه چې پلار مې د سومنات درمسال ته نظره کړی یم، خو هغه غوښتل چې دغه راز پټ کړي. هغه ما ته هم دا نه وویلي، خو پروسه کال زموږ تره راغی او هغه له خولې ما ته معلومه شوه چې زما اصلي کور د سومنات درمسال دی. دا زما ګناه ده چې هماغه مهال مې باید درته ویلي وای. اصلا ما تا ته د دوکې درکولو په ځای ځان دوکه کاوه. زما ماما به ویل چې هر کال په زرګونو تنه خپلې لورانې د سومنات درمسال ته وقف کوي، خو داسې نجونې ډېرې لږې وي چې د لوېدو څخه وروسته د درمسال د خدمت جوګه وبلل شي. زه پر دې تمه ژوندی وم چې د سومنات پالونکي به ما هم د زرګونو نورو نجونو په څېر له لیدو وروسته رد کوي او بېرته به ولاړه شي. زموږ ترمنځ به هغه دیوال نه وي چې تر اوسه هېچ چا راونه غورځولی شو، خو خدای ته دا منظوره نه وه. وړمه ورځ چې د درمسال پالونکی د مالیې د ټولولو لپاره راغی، زما کاکا هم راورسېد او هغه یې زموږ کره راوست. سږ کال زموږ د کاکا 2 غوایان مړه شول. هغه دا احساسوي چې تر اوسه زما د سومنات درمسال ته د نه تلو په سبب دیوتاګان ناراضه شوي دي. پنډتانو چې وړمه ورځ زه ولیدم ویې ویل چې بېرته راستا نه شو دا به له ځانه سره بیایو. د سترګو په رپ کې د رامنات د خیالونو ښکلې نړۍ ورانه شوې وه. پر شونډو یې یوه غمجنه مسکا خپره شوه. ویې ویل نو د دې مطلب دا دی چې که نن یا څو ورځې نور نه وای راغلی تا به زما له لیدو پرته تللی وای. روپوتي ځواب ورکړ هوکې، ما هېڅکله دا نه خوښل چې زما په سبب لوی بادار در باندې په غوسه شي. د هغه غوسه غرونه ویلې کوي. رامناته واده وکړه چې ته به نه راپسې راځې. رامنات له ډېر زغم څخه کار واخیست. ویې ویل روپا زه پر دې هېڅ اندېښمن نه یم چې ته سومنات ته ځې. دولت هره ستونزه اسانه کولی شي. ما اورېدلی چې د سومنات ځینو خدمتګارانو ته د وادو اجازه هم ورکول کېږي، په دې شرط چې له هغوی سره واده کوونکي د درمسال لمنې له سرو او سپینو زرو ډکې کړي. زه نن د دې لپاره راغلی وم چې تا ته ووایم چې زه د ګولیار د راجه د پوځ کې شامل شوم او ځم، او بیا به یو غریب بزګر د زوی په بڼه ستا مخې ته نه راځم، بلکې زما مټو به زما لپاره د پرمختګ نوې دروازې خلاصې کړې وي. زما هیله وه چې کومه ورځ به پیل سپور ستا د ماما کور ته راشم او د هغه په مخ کې تا ته خپله غېږه خلاصه کړم. خو اوس که ته د سومنات درمسال ته ځې، زه په باور سره وایم چې ډېر زر به هلته درشم، او که ستا د ترلاسه کولو لپاره ما ته د کوم راجه د تاج غمی پکارېدل هم سرپه به ونه کړم. روپوتي ځواب ورکړ ته د هغو نجونو خبره کوې چې هلته په خپله خوښه د زده کړې لپاره ځي او هغوی مور او پلار یې په دې امید هلته استوي چې شهرت یې زیات شي او لوی لوی سرداران او راجګان یې وغواړي. خو زه د درمسال په نامه قربان شوی یم. هلته له ننوتلو وروسته را باندې د نیمایي د دنیا ټولې دروازې بندېږي. زما د ژوند یوازینی مقصد د بوتانو او بوت پالونکو خدمت دی. بوت پالونکي ویل چې زما په څېر نجونې د سومنات دیوګانې کېږي. ته خو بیا پوهېږي چې د سومنات دیوې ته د هندوستان تر ټولو لوی راجا او واکدار هم د سترګو پورته کولو جرأت نشي کولی.
زه ستا لپاره مړه شوی یم. رامنات د ډوبېدونکي انسان په څېر خاشاکو ته لاس اچول ویل زه به د سومنات د لمانځونکي په حیث هلته درشم. زما لپاره همدا بس دی چې دواړه د یوه هدف لپاره ژوندي وو. زه به ټول عمر په دې امید د سومنات د دیوتاګانو د ستاینې سرودونه وایم چې که یوه ورځ را باندې مهربانه شي او موږ ته د خپلې ویجاړې دنیا د بیا آبادولو اجازه راکړي. چا د ګڼو ونو له منځه چیغې کړې روپا روپا. روپوتې وویرېده ورو یې وویل رامناته ولاړ شه، د خدای لپاره ولاړ شه. ما له ماما سره وعده کړې ده چې نور به له تاسو سره هیڅ خبرې نه کوم. زما تر اوسه له تا سره ډېرې خبرې پاتې دي. زه واده کوم چې که ته سومنات ته ولاړې زه به هم ډېر ژر هلته درځم. هلته خبرې چې د انسانانو د وړاندې نشو کولی هغه به د دیوتاګانو په وړاندې کوو. رامنات دا وویل او بیا په ونو او بوټو کې شاته غلی شو. روپوتې زر یو ټوکر راپورته کړ او د نښتېدلو وروسته یې په زوره غږ کړ ماما څه خبر ده؟ زه دلته یم. عمر خوړلی سړی د ونو له منځه راښکاره شو. ویې ویل لورې ډېر ژڼ دې وکړ، اوس په بیړه کوه کور ته ځه. اوس ځم ماما جانه، یوازې یوه ټوټه پاڼه ده. ښه ده زر کوه. د هغې ماما دا وویل او لږ وړاندې د یوې ونې لاندې کېناست. لږ ژڼ وروسته روپوتې او ماما یې د کور په لور روان شول او رامنات له ګڼو ونو څخه راووت. هغوی ته یې کتل. کله چې دوی له یوې پټۍ څخه تېر شول له کلي ننوتل. رامنات هم د خپل کلي په لور وخوځېد. د رامنات پلار ګوپي چند یو معمولي بزګر و. د هغه کلي د سیند په غاړه په هغه 20 میله اوږده او 15 میله سورور و سمسوره سیمه کې و چې د سومنات درمسال ته وقف شوی و. د سومنات درمسال ته دغسې سیمې د هندوستان د ډېرو ریاستونو د راجګانو او نوابزادګانو وربخلي وي. د ولایات د راجګانو واکمني پر دې سمسورې سیمې تش په نامه وه. اصلي واک د هغو مذهبي مشرانو په لاس کې و چې د سومنات د لوی مشر د نمایندګانو په حیث له بزګرانو څخه مالیې ټولولې. ګرانو دوستانو، د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې برخې د لوی الله په امان.